یو عالم د علم سمندر د نیکه زما استاذ مولانا محمد ادریس رحمه الله رحمتا واسعه منم خو امت د لوی خیر نه محرومه که الله د دغه انسان عظیم خیر نه محرومه که دنیا او آخرت دواړه سره دنیا او آخرت په دنیا کې دی الله تعالی په داسې مرګ باندې مردار کی چې عبرت د عالم د پاره وګرځي سره د ملګرو ما اعوانی دغه چې څومره ملګری دي مفتیان دي فتواګانې ورکي دا ټول مرتد دي صاحب دا ټول مرتد دي صاحب دا ما ته معلوم ده ما د خوارجو تاریخ کتلی دی صاحب تکفیر د مسلم دا د خوارجو عقیده ده مسلمان ته به کافر وایي او بیا به وایي چې دا وجل جایز دي دا یاد ساته صاحب په دنیا کې دی الله تعالی په یو بدترین مر باندې مردار کی څومره چې ملګری دي او ورځ د قیامت کې دی الله ابد الابد جهنم ته ولي کی صاحب ابد الابد صاحب اوس راته مولوی صاحب خبره کوله دوره حدیث کې ول 100 کسان ورسره صاحب حفظا صد فراد دوره حدیث صاحب حفظا صد په 400 کې دومره لوی لوی علما دي زبوای مغی کله کله چھوٹا بخارا یادای یعنی بخارا دا ورکوټه بخارا لکه تورو ته بخل چھوٹا بخارا به نو زوایم چې 400 چھوٹا بخارا دا خو لیکن دل لوی لوی علما خود بابا دعاګان ور سره وسه د سره بابا دعاګان وسه بل سنو سره زمانه د شهادت ډیر لوړ مقام ده خدا امت د لوی خیر نه محروم کا دغه ګرو د الله روی رحمان نه محروم کی سر او لوی رحمان نه خدا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات تاسو مو آیا غشاتا چې د الله په لار کې د وفات شي دا د الله لار ده بل احیاء ولكن لا تشعرون دا ژوند دي سر مرخو حق ده چې داسې نوایم چې نشته مرخو حق ده داسې نوایم چې نشته خدا مې واوره چې آشنا صادقان نمري شاه ولی الله دهلوي رحمه الله وایي چې زه خپل قبلګاه خبر ته رالم شاه عبدالرحیم صاحب د قبر نه چې داسې تاسو مخامخ شوم ورته شاه ولی الله دهلوي وایي د خپل والد محترم قبلګاه محترم شاه عبدالرحیم رحمه الله داسې مخ نه تاسو وایي چې د مخ مبارک ته ودرېدم د قبر مبارک نه آواز راغی مرا زنده پندار چو خویشتن بجان آمدم گر تو آئی وطن ما داسې ژوندی وګڼه لکه ته چې ژوندی دومره دی چې ته جوسې سره راغلی زه روح سره دغه ځای کې حاضر یم مرا زنده پندار چو خویشتن بجان آمدم گر تو آئی وطن یو شهید د خپل کورنۍ نه ورځ د قیامت کې د 100 کسانو شفاعت بکئی 100 نفرا شفاعت میکنه 100 کم کدام 100 نفرا که واجب جهنم باشن خب بشرط یمی که کافر نمرده باشن پده شرط سر چه کافران ملنی یو شهید بعد 100 کسانو شفاعت کئی پا ورز حشر پا ورز قیامت کی مولانا حسن جان صاحب رحمت اللہ علیہ مخ کی شهید شو آغا د خسر ده مولانا حمدالله صاحب یو ورځ راته ووی الله دې ټول درجه مینه وفات شوي دي ټول مولانا حمدالله صاحب راته ووی چې دا به کبې ګوتې وي چې مولانا حسن جان صاحب باندې چلېدې چې ټول عمر د احادیث مبارکه او خدمت کړی صاحب دا کمې ګوتې وي چې مولانا محمد ادریس صاحب باندې چلېدې چې ټول عمر د احادیث مبارکه او خدمت کړی خو دا درنده شي او چې درنده شي نو بیا خو جدا مسله ده څنګه چنګیز خان د چا پوښتنه وکړه دا شک مه کوئ دا دنه ځناور جوړ شي بیا دی بیا په دې نه پوهېږي دنه ځناور هم بهتر شي چنګیز خان د چا پوښتنه وکړه چې ته خو ډېر لوی ظالم یې هلکو خان او چنګیز خان ته
خو ډېر لوی ظالم یې چې ته ښځې کړي دي چا سره په دې خپل ژوند کې دا صاحب بیا درنده ته جوړ شي دا مو دی بیا په دې نه پتا دی نه په ما دی بیا د ده یو فرموده ده د ځان د صحیح صاحب او صاحب چنګیز خان د چا پوښتنه وکړه چې ته ډېر ظلمونه دې وکړه ودې کړه او قیم خو لیکن کم ښځې کړي په خپل ژوند کې چا سره وا یو ښه مې کړي یو ښه مې کړي وی هغه ښه راته لږ بیان کا وی چې خپل اردو م واچولو په بغداد باندې زه د اسون نه مخکې روانم په اسورم نور اسونه اردو دا فوج راپسې را روانو صاحب چې د بغداد په د کوڅو باندې تلو ناڅاپه چې بره مې وکتل یو سیاسره ولاړه ده د سیاسر آواز وکړه چې صاحب هر څوک چې خدای دپاره یو کار وکړه ما یې څه واقعات دي وی یو ورکوټی بچی مې دی چې ډېر ماشوم دی ټیک دا ګرځي را ګرځي خو د اسون نه ځان نشي بچ کولی د اسونه پیمال نه کي نو دا بچی ماله راکا یو دا احسان مې په ژوند کې کړی دی په نیزه مې وله ورکړ وژلی و ماشوم صاحب دا په ټول عمر کې دا د ده احسان و د دې خبیث صاحب دا بیا دې نه درنده جوړ شي دا بیا په دې نه پوهېږي صاحب بیا ټول عمر کې مې دغه احسان کړی دی چې په نیزه مې وله ورکړ صاحب یزید په وخت کې چې څه وخت مدینه منوره باندې حمله وشوه یو کور ته یو اردو یو فوجي ننوته چې کور ته ننوته یو زنانه ده د هغه په غېږ کې یو ماشوم دی تی پروت دی دا بیا دا خنزیران ته جوړ شي دا بیا مه وایه دوی نه بیا تمه مه کوه چې دوی نه به د انسانیت کار بیا وشي د پې آواز وکړه د فوجي ته چې خدای دپاره یو خبره ته کوم د دې ماشوم نیکه چې دی صحابي د رسول الله دی پام کوه چې موږ ته تکلیف ونه رسوي تکلیف پرېږده دا ماشوم یې دواړو پښو نه ونیو چې تاو یې کړ دا د دیوال یې چې ویشته دا سر ماغزه یې توی شو صاحب او صاحب د یزید په وخت کې دا یزید فوجي و خو دومره کارو شو چې دغه بدبخته چې د کور نه ووته یو طرف بیا خوسا شوی بیا ختم شوی